بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن مهم خبرو کې څنګه اتوار دا یعنی رخصتي ورځ ده، خو نن دوه طرف نه افغانستان پاکستان طرف نه لنی آرمی چیف جن بیا کم پیغام دی هغه په حواله سره او التنا سراج حقانی یعنی حقانی نیټورک مشر چې کم بیان دی افغانستان طرف نه. نو کدی تنظر کې دا تاسو سره دوړو خبرونه شیر کوم او سره بیا بیګا شپې چې کمی حمله شوې دي نو باندې هم پاکستان یعنی افغانستان معاملات چې کم دي هغه نور ترخوالي طرف ته روان دي او سکیږي او دنه چې څنګه صورتحال دی پاکستان کې هم دا شانتي بیرونی یعنی دی وخت کې افغانستان سره معاملات کم طرف ته راځي. ګوره د آرمی چیف یوزل بیا مغه شانتي علما ته یعنی دغه بیان ورکول چې افغانستان دی یا ترخګر واخلي یا پاکستان واخلي. مقصد هم دغه دی چې کم ټي ټي پی سره دو کوم خبره ده چې ادم ته حواله کوي یا ټي ټي پی سره مونږ سره مشترکه جوائنٹ اپریشن وکړي په افغانستان کې چې هغه موږ ختم کو هغه ټکانې ختم کو یا هغه سره بل لار رو بسل شي. خو دا نشي کېدای چې الته تاسو ټي ټي پی هم ساتئ او ملمستیا په توګه باندې او دلته مونږ سره بیا معاملات هم خوي. یعنی دا د آرمی چیف فیلډ مارشل ان چیف اف ډیفنس اوس خو ټولې هغه رتبې دي ورسره چې د دنیا کې ډېر کمو کسانو سره یو پاکستان کې با اثر شخصیت هم دغه دی او دغه بیان یقینا چې سخت دی. بل طرف ته سراج الدین حقانی 13 ورځ یو مجمع ته یو غونډې ته بیان کې دا ویلي دي چې یو طرف ته خو عالمي یعنی ښکاره پاکستان ته پیغام ورکړی دا چې کا ډېر هم اټمي طاقت لري او کا ډېر هم نور طاقت لري قدرت لري خو مونږ په مینس کې اتفاق ته مونږ په مینس کې دلته یووالی ده او مونږ متحد یو نو مونږ دنیا یو طاقت هم نشي وهلی. یعنی پاکستان ته دغه پیغام ورکول چې که تا سره ډېر هم طاقت وي خو تا د اندروني حالات داسې دي چې ته هیڅ نشي کولی او په دغه صورتحال کې اوس بیانات او یو بل باندې الزامات دا سلسله لکه بیګا شپې کومه حمله یا دغه شانتي نور چې کم کیږي دی په شا باندې اوس ډېر غټ زه اکثر ویما په ویلا کې هم ویما چې قتل پکار دي چې نړۍ کې د اسلام خلاف څوک دي د دوو ورونو مینس کې یعنی د څوک ورانکري کوي او بهرحال هغه طرف ته وسوځو خو دغه خبرې چې کم اوس موجوده حالات دي دغه داسې نه ښکاري چې افغانستان سره د ټي ټي پی قبولیت وشي. اوس یو طرف ته خدا خبرونه زه اکثر تاسو ته وایم چې کم مخالف ډلې وې د طالبانو هغه خپل مینس کې غونډې یا رابطې یا لږ ډېر بیانونه مخې ته راغلي دي. بل طرف ته اوس دا کېږي چې د امریکې په تعاون سره یا د امریکې په وینا باندې پاکستان دا غواړي چې طالبانو حکومت چې کم دی ختمه نه وشي خو هغه کې یو جمهوری نظام اونته ټولو غپ پکې راولي یا یو ټول ټکنی وشي یا د جمهوری نظام طرف ته کې بل کم سخدري دی پالیسي هغه ختم کې شي. اوس دا دواړه صورتحال کم طرف ته زی کم طرف ته نه زی دا خو به وخت ثابتوي خو دا وخت کې مشکلات چې کم جوړ دي خاص کر پښتنو ته اکثر دا خبره کومګه مونږه یو قسم خپل आवाज په دې خبره باندې ارزه کې وچتو بم او کو به هم دا ټول پښتنو دا دی وخت کې حل ولې دومره بتر شوی دی یا ولې دومره په مشکله کې گیر دي چې هغه اتفاق نشته هغه خپل مینس کې یو خبره باندې نه دی ولاړ نو اوس داسې کې مسایل خو کومګه اندرونی پاکستان کې واخلو دی وخت کې طریق انصاف کې خو طریق انصاف کې کتا سو ګوري ټول څوک ځپل کېږي کم صوبه ځپل کېږي کم صوبې باندې سختی ده کم خلکو باندې سختی ده او دا وخت کې زه به دا خبره هم داخل کې اوس شامل کما چې ډېر ملګري به ما سره د منې اختلاف لري ولې چې هغه د عمران خان ډېر زیات فالوورز دي ډېر زیات خوښ دي یقینا چې یو لیډر دی او ډېر غټ فالوورز لري ډېر غټ هغه لري خو چې کوم اسټیبلیشمنټ سره نښته ده یا د اسټیبلیشمنټ سره چې کوم وینا ده دغه باندې ټول غټ نقصان چې کم چا کړی دی هغه سوشل میډیا دی. یعنی دی پر اوس خبرونه راځي
چې خپل سوشل میډیا باندې د عمران خان هم زور نشتا. یعنی دا سوشل میډیا بیا څوک چلوي؟ یعنی ډیر داسې د خبره یا هغه چې هغه وچلیږي په سوشل میډیا د عمران خان ټویټر باندې یا د بل باندې بیا عمران خان ته بعد کې پته ولګي خو هغه ورسره اتفاق لري، بس بیا مخته فالو کوي. نو دغه شانتې صورتحال باندې اوس کار روان دی. دا به هم تاسو زر پته ولګي اندروني او بل چې کوم سوشل میډیا دی یا څومره دا کسان دي د دو گرفتاری هم روانې دي، د کوم پروپیګنډ یا نور مس کنډک کې راغلي دي دا کسانو باندې هم لاس اچول کیږي. خو دا ټول نه امپورټنټ خبره ده چې تحریک انصاف کې اوس اندروني هم قیدین دا خبره کوي چې مونږه دغه پالیسیانو خراب کو، دغه سوشل میډیا خراب کو. او اوس کیدای شي چې خان دغه سټیټمنټ راشي یا دغه شانتې په دې خبره واخلي چې ډېر داسې خبرونه یا ډېر داسې ویناګانې ما نه بغیر ویلی شوي یا ما په دې کې هېڅ کار نشته. دا به هم زر راځي خو دا به وخت ثابتوي. همدې سره دا ویلاګ سره ته رسوم او تاسو چېرته چې وئ ښاد او آباد اوسئ.